اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. یو وظیفه ده در کوم دا ځان سره وای یا وهابو یا وهابو دا ځان سره ډیر وای. د دې برکت دا چې ان شاء الله الله به در خپل فضل باندې ډیر صدر کوي، یعنی خالی کوي بدینه د رزق دروازې به در باندې کولاوي. د ماخام د موز نه بعد سورته واقعه ما خدا استویلې و او دا غي نه بعد د سورې واقعه نه بعد ځان سره یو د پاسه سل بیري الله الصمد الله الصمد. د صمد معنا د غنی بے پروا. تابم الله تعالی د مخلوق نه بے پروا کی بے حاجت بدی کی او حاجتونه بدل خپل ذات نه پورا کوي. نو د ماخام د موز نه بعد چې سورته واقعه وای نو ځان سره یو د پاسه سل بیري دا وایخه الله الصمد الله الصمد چې دا ته وای جیب بده الله خالی کینا مخلوق ته بده محتاج کینا او بل سار کې ځان سره خیر ټیم د ټیم ملاویږي انو یو د پاسه سل پیری ځان سره سوایو یا وهابو یا وهابو دا ځان سره وای الله به د هبه کوي تخفی بدل درګي خپل ورکلنه او الله به مخلوق د محتاجای نه سادي. دا سار کې یا وهابو او د ماخام د سورې واقع نه بعد وسره چې کوم دینه دغه وایي ښه دا الله الصمد ان شاء الله د دې برکات به بیا ملاوي.